سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په سعودي عربستان کې یو افغان د نشه یي توکو د قاچاق په جرم اعدام شوی دی. د CNN عربي شبکې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پر حواله راپورټونه ورکړي دي. د عبدالقیوم شنواري په نوم یو افغان وګړی د هیروینو د قاچاقو په جرم په دغه هیواد کې اعدام شوی دی. د دغه افغان د اعدام حکم د سې شنبې په ورځ د وژۍ په 10مه نیټه اجرا شوی و. بلې خواته د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست امیر خان متقي په کامرون کې د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې له پای وروسته ترکیې ته په سفر کې ویلي دي چې اسلامي امارت به نږدې راتلونکي کې د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې یو ښه بدلون راولي. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي کابل کې د چین د سفیر له مرستیال بوژوهوي سره کتلي دي. په دغه کتنه کې ښاغلي ستانکزي د چین له مرستو او همکاریو مننه کړې ده او د دوه اړخیزو اړیکو پر دوام او پراختیا یې ټینګار کړی دی. بوژوهوي بیا په افغانستان کې د بانکونې په موخه د چینایي پانګوالو د هڅونې ترڅنګ ټینګار کړی ده چې په نړیوال سټیج به له اسلامي امارت ملاتړ ته دوام ورکوي. همداراز یو پښتون سندرغاړی حیدر خلجي تیر ماښام نامعلومو خلکو له خپل ځان سره وړی ده. حیدر خلجي چې د پښتو یو ښه سندرغاړی ده، تیر شپه نامعلومو خلکو له خپل ځان سره وړی ده او د ده د وړلو تصدیق د ده له خپل اکاونټ نه شوی ده او د ده په لاپته کېدو د ډیری سیاستوالو غبرګونونه راپارولي دي او ډیری خلکو د ده د خلاصون مطالبه کړې ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.